زمونږ په علاقه کې چې د چا لاس وسوځي څه چل ورسره کوي. څوک پې ټوتپیسټ لګوي، څوک وایي نکریزه پې ولګوئ، څوک وایي سهي پې ورله پورې کوي، څوک وایي غوړي پې ورله واچوئ، څوک وایي شات پې ورله پورې کوي. چې کله د انسان لاس وسوځي نو د ټوتپیسټ د دې سره څه کار دی، د سهي د دې سره څه کار دی. چې انسان وایي چې یاره لاس یې سوی دی او دله په دې لاس باندې ټوتپیسټ پورې کړه، د دې ټوتپیسټ په دې کې څه کمال دی، څه کار دی. یا ځینې خلک وایي یاره سهي ورله پې واچوه، نو سهي د دې سره څه کار دی د زخم سره. یا چې د چا لاس یا بل ځای وسوځي نو خلک وایي غوړي پې ورله پورې کړه، د غوړو د دې سره څه تعلق دی. یا ځینې خلک داسې هم شته چې هغه وایي نکریزه ورله پې واچوه، نکریزې ورله پې پورې کوي، د دې نکریزې د دې سره څه تعلق دی. او داسې خلک هم شته دی چې هغه کله د چا څه ځای وسوځي، لاس یا د وجود څه بله حصه وسوځي نو وایي شات پې ورله پورې کړه، ګبین. نو د دې شات، د دې غوړو، د دې ګبین، د دې نکریزو، د دې ټوتپیسټ د دې سویزي سره څه تعلق دی. یاد وساتئ کله چې انسان وسوځي، که د هغه لاس وسوځي او یا د وجود بله یو حصه وسوځي، نو د دې دا علاج نه دی چې ته ورله پې ټوتپیسټ پورې کړه. په ټوتپیسټ کې اخر داسې دي څه شی چې دا به علاج وکړي، دا به یې ښه کړي. یا په نکریزه کې داسې څه شی دی چې لاس وسوځېد او په هغه باندې نکریزه واچوه، د دې سره به ښه شي. یا په غوړو کې، یا په شاتو کې، یا په سهي کې، نو دا د دې علاج نه دی. اوس انسان دی هغه وسوځېدلو، لاس یې وسوځېدلو، یا د وجود بله یو حصه وسوځېدله، هغه نه څه کول پکار دي. نو ټولو نه اولنۍ خبره خو دا ده چې کله د یو انسان لاس وسوځي یا د وجود یو بل حصه وسوځي، پکار دا ده چې دی روانو اوبو له لاړ شي او اوبو ته 15 منټ 20 منټه پورې د خپل لاس دغه شان ونیسي چې کوم ځای سوی دی، که لاس دی او که هر ځای دی، خو دا روانو اوبو ته دغه شان ونیسي او اوبه په دې باندې وبهیږي، ډېر وخت پې 15 منټ 20 منټ په دې باندې اوبه وبهیږي. دا د دې طریقه ده. اولنۍ خبره دا شوه چې دا روانو اوبو ته ونیسي. یو خو دې باندې چې کوم جراثیم دی هغه به ترې لرې شي، صفایي به وشي. دویمه خبره دا چې دا کولینګ کوي، دا ځای چې دی که نه دا سوځي، په دې ځای کې شوی دی برننګ سنسیشن کېږي، دا سوځي. نو چې یخ اوبو ته، روانو اوبو ته ته دا ونیسې، نو د دې هغه سوی چې دی تکلیف هغه ورسره لږ په قلاره شي. نو اولنۍ خبره دا شوله چې دا تاسو روانو اوبو ته ونیسئ، خو یاد وساتئ روانو اوبو ته. د روانو اوبو نه زما دا مطلب دی لکه بمبا نلکه تا کولاو کړله او هغه ته دې نیولی دی او په هغه باندې د اوبو چلیږي او هغه اوبه لاندې بهیږي. داسې به ته نه کوې چې هغه ولاړو اوبو ته به دغه زخم ته نه ورښکته کړې، لکه یا منګي ته یا بیلر ته، هغه ته که ته داسې لاس ورښکته کړي نو دا اوبه ولاړې اوبه دي، په دې کې دا جراثیم مکس کېږي او دغه بیا دلته راځي، نو دا زخم نور خرابوي. دا به تاسو داسې روانو اوبو ته نیسئ چې هغه اوبه په دې باندې بهیږي او ځي دي روانې دي مسلسل. نو دا اولنۍ طریقه شوله. دویمه خبره دا شوله چې کله داسې تا وکړې د 15-20 منټ پورې، بیا د دې نه وروسته ته که برنال دي هغه به راوالې او په دې باندې بیا پورې کړي. نو د دې دپاره فسټ ایډ دا دی چې انسان روانو اوبو ته د خپل لاس 15-20 منټ ونیسي، بازار ته لاړ شه، مارکیټ ته لاړ شه، د هغه ځای نه راواخله، برنال کریم راوړه او په دې باندې د پاسه ولګوه. بیا که تکلیف ډېر وي نو انسان ډاکټر ته لاړ شي، هسپتال ته لاړ شي، د هغه علاج وکړي. خو فسټ ایډ د دې دا دی چې روانو اوبو ته د 15-20 منټ دپاره ونیسه، او د دې نه علاوه صفایي چې وشوله نو په دې باندې برنال یا نور برن کریم چې دی هغه پې ولګوه. باقي د نکریزې د دې سره هېڅ کار نشته، د ټوتپیسټ د دې سره هېڅ کار نشته، د سهي د دې سره هېڅ کار نشته، د غوړو د شاتو د دې سره هېڅ کار نشته. کله چې ستاسو وجود کې یو ځای وسوځي، مهرباني وکړئ په دې باندې ټوتپیسټ، په دې باندې سهي، په دې باندې غوړي، په دې باندې شات، په دې باندې نکریزې وغیره دا څیزونه مه پورې کوئ. دا به ښه تاسو ته نقصان درکړي، فایده نه درکوي.